په خپل ژوند کې د هر کار لپاره یوه قاعده ځان ته وټاکئ. هر کار چې کوئ مخکې ترې دا فکر وکړئ چې آیا دغه کار که څه هم په دې دنیا کې ګټه کوي آیا په آخرت یې هم اغېز شته؟ د دې دنیا نه د تلو پر مهال در سره ګټه کولی شي، مرسته در سره کوي؟ که ځواب مو ورته هووي هر کار چې وي ویې کړئ، خو که ځواب مو منفي وي د آخرت پام هم مه هېروئ. خو په داسې حال کې چې د دنیا هم یو څه بهره واخلئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ښه لاره راښودلې ده. هغه صلی الله علیه وسلم وایي هر انسان چې مري 3 شیانې په دنیا کې پاتې کیږي. یو هغه علم چې خلکو ته رسولی، بل هغه اولاد چې د پسې دعا کوي، او بل جاریه صدقه. جاریه صدقه هغه څه دي چې انسان پرې له خپل مرګ وروسته هم خلکو ته ګټه رسولی شي. دغه 3 شیونه هغه څه دي چې له مرګ وروسته هم تاسې ته ګټه در رسوي، اجرونه یې در رسیږي او الله تعالی ته د ښه ثابتېدو لپاره دلیلونه کیدای شي.